د جلال آباد ښار اومې ناحیې د باګرامیو سړک چارې بشپړې شوې. د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه سړک ترڅنګ یې 1200 متره ویاله او 6 اساسي پلچکونه د ښاروالۍ په څه د پاسه 11 میلیونو افغانیو مالي لګښت جوړ شوي چې چارې یې په 5 میاشتو کې بشپړې شوي. 1115 متره طول لري، 6.42 متره عرض لري، په اومه ناحیه کې د باګرامیو په ساحه کې موقعیت لري او ټول لګښت پرې راغلی دی 11.40 میلیونه افغانۍ. زه د دې چې د محلې دپاره یو ښه سړک دی، بلکې دا د کابل جلال آباد دپاره دویم سړک دی چې دوسرکې باندې کله بیروبار جوړیږي او یا په دوسرکه کې کله مواني رامخته کیږي او دوسرکه بندیږي، نو کولی شي د کابل مسافر او د جلال آباد مسافر بدیل سړک استعمال کړي. دوی وایي له دې سړکه به نه یوازې د دې سیمې سلګونه میشتې کورنۍ ګټه پورته کړي، بلکې ترڅنګ به یې د اومې ناحیې په دوسرکه سیمه کې د ترافیکو پر مخ د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو مخه تر یوه بریده ونیول شي. د کوم ټسټونه او څه شی چې دي د کیفیت په هکله هغه ټول پاس شوي دي او ښاروالۍ سره ناحیې سره ټولو سره شریک شوي دي. موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې کوم هغه موده چې دوی لپاره ورکړی شوې ده چې یو کال ده، هغې نمبر علاوه انشاءالله د زیاتو کلونو لپاره به د استفادې وړ وي. د ښاروالۍ چارواکو په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې نه یوازې د روانو پروژو بلکې ولس ته په نږدې راتلونکي کې د ځینو نورو پروژو د پیل په اړه هم خبر ورکړ او د تیر په څیر یو ځل بیا په خلکو پر خپل وخت د مالیاتو د ورکړې ټینګار وکړ. د جوړ شوي سړک، ویالې او پلچکونو د کیفیت په اړه بیا د پروژې پلي کوونکي شرکت مسؤلینو ولس ته ډاډ ورکړ. اوس ښاروالۍ والا ډېر ښه کار وکړو، پرېږده سړک هم پوخ کړو او بل د خلکو ته به ډېر مشکل دا چوک به بند و، کابل ته به تلو یا ښار ته به تلو لاره به بند و، ډېر مشکلات سره به خلک مخکې چې و دا سړک خام دوړې به وې، مشکلات ډېر وله، مریضیان چې به پیدا شولې بس دا لاره ډېره خامه وله، ښار ته به تګ ډېر په سختۍ کېده. غوښتنه هم دا ده چې دغه شی نور سړکونه دي دلته بس هغه سړکونه دې هم پاخه کړي، دوړې ډېرې، مشکلات ډېرې او خلک ورسره په عذابېږي. د دې سیمې ځایي اوسیدونکو د پلي شوو پروژو د چارو د بشپړېدو په اړه خوښي وښوده او له ښاروالۍ په یاده سیمه کې د ورته نورو پروژو د پلي کېدا غوښتنه هم وکړه. د ښاروالۍ مسؤلینو د ولسي وګړو مننه وکړه چې د پروژو په پلي کېدا کې ورسره همکاري کړې او همداراز ترې وغوښتل چې د همیش لپاره د ولس له دولتي ارګانونو سره د پروژو په ساتنه او د پلي کېدا پر مهال د څار په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.